زما نوم عبدالسلام دی، د فراه د ولایت اوسیدونکی یم، د پشترود د چین د ولسوالۍ میوزیکاج د کریې. فراه په ولایت کې ډېر ښه امنیت دی. زه په خپله هره ورځ وطن ته ځم راځم، ما بیخي شی نه دي اورېدلی د دې امنیته څنګه د دې اسلامي امارت څنګه موږ ډېر خوشحاله یو. بلال دی او د مرکز اسداباد اوسیدونکی یم او په اسداباد کې یو دکان لرم او انشاءالله دکانداري ماشاءالله ډېره ښه روانه ده او د امارت اسلامي په راتګ سره په ټول ولایت کې امن دی انشاءالله. د مشکل خلکو ته نشته دی په ګوټ ګوټ کې او بس موږ د امارت اسلامي نه خوشحاله یو چې راځي. ما شهر کابل هستم. اینجا آمدیم برادران، وضعیت امنیتی فضل خدا بسیار نرمال است، بسیار خوب است. دیگه از این مردم ما خوش هستیم از امارت فعلا. نام مجيب الله د نک ولسوالۍ د پکتیکا ولایت. الحمدلله میګ بس ډېر امان روغلی را په میرزان چې به شو بیا پټاکې باندې بولاړ وو بیا به هغه د ډوره نه شو تللی. اوس شکر الحمدلله ښه امن دی. اوس په هر ځای ته خلاص شو، که د شپې لاړ شو، که په 12 بجې لاړ شو، که په 10 لاړ شو، هر ځای ته خلاص یې اوس تللی شو. Menatım Muhammed Azim'di. Yani bir tane az şehir meymeneden bulamıyorsun dükkandarlardan. Fazla Xudo alhamdulillah ve kumak Allah emniyet kub yaxşıdı ve İmarat İslami emniyette kub sarpasar Afganistan'a yaxşı olubdu. Bizden bundan xo'shlik qilamiz, himoyat qilamiz. اسم خیر محمد محمدی هستم از ولسوالی آخشد ولایت جوزجان و امنیت شهر هم میشه شکر خوب است، خیلی خوب است. همیشه شهر ما خیلی خوب شدگی است. بله خیلی خوب است. اول نمی گفتگان نمی شهرها به خبر بود پیش نمی شد. حال شکر خدایا که امنیت هم خیلی خوب شدگی است. ریلا ورداشته شد، زرنجان گوشه است، کلای سرکا کلان است. امنیت شهر خیلی خوب است. بلخوی ما قبلا پیش از آمدن ورودی همین مجاهدان اینجا بسیار جنگ بود، جدل بود، خونریزی بود، یک تشویش و بسیار پریشانی در بلخو بود. وقتی که اینا آمدن مردم خیال میکرد که اینا همه مردم را قتل عام میکنه و اما هیچ یکی از یک ریگی تکان نخورد. با مردم ما بسیار مسالمت آمیز و برادرانه، دوستانه، مهربانانه همین رقم تا همین روزه یک بینی وزغله خون نشد. نام مجيب الله د نک ولسوالۍ د پکتیکا ولایت. الحمدلله میګ بس ډېر امان روغلی را په میرزان چې به شو بیا پټاکې باندې بولاړ وو بیا به هغه د ډوره نه شو تللی. اوس شکر الحمدلله ښه امن دی. اوس په هر ځای ته خلاص شو، که د شپې لاړ شو، که په 12 بجې لاړ شو، که په 10 لاړ شو، هر ځای ته خلاص یې اوس تللی شو. د افغانستان د اسلامي امارت پر راتګ سره په ټول افغانستان کې امن قایم شوی دی. خلک خوشحاله ژوند لري. په تېره بیا زموږ خلک ډېر د خوشحالۍ احساس کوي د افغانستان د اسلامي امارت پر راتګ سره. د افغانستان اسلامي امارت هېڅ کوم شکایت نه لري. پرېکړه یې دلاره دي په هر کار کې ورسره همغږي لري د نکه خلک. زما نوم ذکیم جان جوړجان اوسېدونکی پکتیکا کې د اسلامي امارت ډېره مننه چې امن یې راوستی دی، امنیت یې راوستی دی چې مطلب دا وخت کې نه د 18 میاشتې کې نه جنګونه او نه بریدونه وشوه. زه محمد عادل د میخیلو د کلي موږ له اسلامي امارت چې ډېر خوشحاله یو چې د امنیت او نور هم سیټینګ چې بیخي ښه ده، امنیت هیڅ مشکل نشته. بلخوی ما قبلا پیش از آمدن ورودی همین مجاهدان اینجا بسیار جنگ بود، جدل بود، خونریزی بود، یک تشویش و بسیار پریشانی در بلخو بود. وقتی که اینا آمدن مردم خیال میکرد که اینا همه مردم را قتل عام میکنه و اما هیچ یکی از یک ریگی تکان نخورد. با مردم ما بسیار مسالمت آمیز و برادرانه، دوستانه، مهربانانه همین رقم تا همین روزه یک بینی وزغله خون نشد و امنیت و آرامی چنان حاکم است. سید محمد علی حسینی هستم، باشنده ولسوالی بلخ از قریه سیوک دره مزار و ما خوشبختیم و خوشحالیم که مجاهدین کل افغانستان از اشغال ستم و استکبار امریکا پیروز شدن و ما خوشحال و خرسندیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من من حیث یک شهروند افغان از نظام امارات اسلامی اعلان رضایت میکنم. بعد از 4 دهه بنابر این از روایت پدران و بزرگانمان هیچ نظامی نتوانسته چنین امنیت و آرامی سرتاسر را به افغانستان پیاده کند و بعد از حاکمیت امارات اسلامی دیدم ظلم و ستم، قتل، چور و چپاول، غارت، فضا
همه منکرات برچیده شده. الحمدلله ما رضایت خود را اعلان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. نامم خیرالدین فرزند عبدالسلیم باشنده قریه قلعه شهر ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل هستم. الحمدلله ما حکومت را که از خداوند میخواستیم در طول 20 سال که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و ما شب و روز از خدا میخواستیم. خدای متعال فضل کرد این حکومت رو به ما نصیب کرد. الحمدلله ما از امنیت، از استقلال، از همه چیز برخوردار هستیم. شکر الهی افراد امارت اسلامی با ما برخورد خوبی دارن و ملت ما همه انشالله همیشه وقت دعا دارن. ما با از مردم اطلاع داریم که خیلی رضایت خوبی میکنه از حکومت امارت اسلامی. زمانم عبدالسلام دی د فراه د ولایت اوسیدونکی یم د پشترود د چین د ولسوالۍ میوزیکاج د کریه. فراه په ولایت کې ډیر ښه امنیت زه په خپل هر ورځ وطن ته زه راځم. ما بیخي شی نه دی اورېدلی د دې امنیت څنګه د دې اسلامي امارت څنګه ډیر خوشحاله. وحید الله هستم از ولایت فراه. والا امنیت خیلی خوب شده، ما راضی. ما خود ما فهمیدی هر وقت که دل ما بخواه یک سفر به هر ولایت هم میتونه بره، هیچ مشکل خاصی هم با ما انشالله پیش نمیشه چون امنیت خیلی خوب شده. حالا از هر حساب تاثیرات خورمز غاره به خاطر از که دل آدم جمع فهمیدی به کسی کار فهمیدی نی که به تاون تو بشه نه دیگه. ما اینمی رفیق فهمیدی چسبیده کار خورمینه، امنیت هم برقرار، همی بهترین نعمتیه بر انسان. او وقت که بود جنگ و گفا خیلی بود دیگه. حالا انشالله فهمیدی گفه نی هر وقت دل ما بخواه میره. جان آقا یکی از دکانداران ولایت فراه هستم. اگه بگو کسب که آقا بود جان آقا که چقدر از امنیت خوشحالی؟ امنیت چقدر تامین در سطح ولایت فراه؟ فعلا خواهد لحاظ امنیتی خیلی خوبه. لما انشالله که مشکل چیزی نیه. ما خودمون به حیث دکاندار بر ولایت سفر می‌ریم، از لحاظ نیمه شب باشه شب باشه هیچ مشکل ندارم. از لحاظ امنیت خیلی عالیه. فعلا خواهد برادرها خب خیلی راضیم از لحاظ امنیت. از نازنا یک دنیا ممنون، تشکر امینه. از لحاظ امنیت خیلی خوشحالیم. تک و تک نیه، جنگا بند شده، کشت و کشتار نیه، خدا را شکر. از هر لحاظ ما راضیم. از امنیت ما خیلی راضیم. ما خیلی خود امنیت خیلی تاثیر میذاره. اگه جوانان فکر ناآرام باشه، به کار مشغول باشه، به دیگه چیز مشغول باشه، هیچ جوان به فکر به دزدی و به دیگه نمیشه چون به کار خود مصرفه. یک چیزی هم به تفریح نام باشه، به کار نام باشه دیگه. یک جوان نیاز نیه که بره به کوه و دشت بره، به جایی که تعیین بشه بمونه جای میره یک تفریح تعیین مینه. زمانو مجزول حق عبید د کونړ ولایت د مرکز اسداباد اوسیدونکی او د سید جمال الدین افغاني پوهنتون یو محصل. کله نه چې دلته اسلامي امارت راغلی دی د کونړ په ټولو ولسوالیو کې امنیت دی او قلاري ده او هر ځای ته خلک ازادانه تګ راتګ کولی شي، هیڅ مشکل نشته. د دانګام ولسوالۍ اړوند د زوړ براول د کلي اوسیدونکی د زوړ براول کلي په ذکور ولسا کې د معلم په صفت دنده ترسره کوم. کله چې امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شوی دی د کونړ ولایت په ټولو ساحو باندې امنیت تامین دی. انشاءالله څه ستونزه نشته ده او خلک عادي چارې مخ پر وړاندې وړي د ژوند ټولې برخې اسانتیا سره ترسره کوي. بلال دی او د مرکز اسداباد اوسیدونکی یم او په اسداباد کې یو دکان لرم او انشاءالله دکانداري ماشاءالله ډېره ښه روانه ده او د امارت اسلامي په راتګ سره په ټول ولایت کې امن دی. انشاءالله د مشکل خلکو نشته دی او په ګوټ کې او بس موږ د امارت اسلامي نه خوشحاله یو چې راځي. رحمت الله زه ابراهیم د مرترب خان زوی د اسمار ولسوالۍ د درګي د انځرخور د کلي اوسیدونکی یم. اوس مهال د اسمار ولسوالۍ د ذکور د لیسې شاګرد یم. الحمدلله په کونړ ولایت کې سرتاسري امن دی، هیڅ مشکل نشته. امارت اسلامي انشاءالله په خپلو درېدلی دی او عوام په خپلو ورځنیو کارونو کې مخ پر وړاندې روان دي. انشاءالله هیڅ مشکل نشته. نام من نجیب الله است، از ولایت فاریاب هستم. وضعیت امنیت بسیار خوب استش. فضل خدا که از روزی که امارت اسلامی اومده بیخ امنیت ما منظم است. میتونیم مسافر هر جای ببریم بیاریم، کسی مزاحمت نمیکنه. در وقت دولت ما برآمدن نمیتونستیم چون شوالی گپا بود دیگه. حال فعلا وضعیت افغانستان بسیار نرمال است، امنیت است. تشکر میکنم از امارت اسلامی. پاینده محمد یکی از جوانان ولایت فاریاب هستم. وضعیت امنیتی شکر الحمدلله خوب است. شب و روز که داخل شهر بگردیم کسی در کس کار نداره. وضعیت از اول که فعلا بسیار خوب است. صبغت الله آرمان است، یکی از دکانداران کسبچه ولایت فاریاب هستیم. امنیت شکر الحمدلله خیلی خوب است، رو به بهبود است و آرامش داره مردم و هر وقت بتونه به هر کار میتونن رسیدگی بکنن، شب روز نداره.
مثل سابق تشویش امنیت کسی نداره و امیدوار هستیم از این امنیت و آرامش استفاده درست صورت بگیره و جوانان کوشا باشه و ملت آگاه باشه تا بتانیم افغانستان اتحاد و آباد در کنار هم و بودن همگی داشته باشیم. من محمد عظیم ده برتن از شهر میمندن بولمش دکاندارلدن فضل خدا و الحمدلله با کمک الله امنیت خوب یخشده و امارت اسلامیش امنیت خوب سرتاسر افغانستانی یخشالبته زمانن خوشلی قلبز حمایت قلبز الله سبحانه تعالی بلگه خود بیسن شو امنیت یعنی حیات تمام انسان امور زندگی تمام انسان امور زندگی مردم مفید امنیت الله سبحانه تعالی بلگه قوت بیسن شو امنیت هم بزده خوش بس منن بدتر خوبتر یخشراق بس آنز بزده خوش بس اول که امنیت مثلا آدم دیگرگه چه ولتسید حالت شکیچه هستم نه ولتسی هم خودتنگه چه ولتسم ایشگبی ها الحمدلله فضا خوب یخشست یعنی طبیعت یخش حتی امنیت با مردم خوب خوش بین تدریس تعلیم واردات صادرات سودا صادق همه دن مطمئن بس بیغم بس شکر الحمدلله. علیکم و رحمت الله و برکاته. باشنده ولایت فاریاب من، اما امنیت فعلا نسبت قبل از دولتن کرده 100% یخش انشالله هیچ مشکلات یولگه هیچ طریقه یاخته اما فساد خدا نخواسته او قبلی ده یاخته اما شو حمایت نمادن امارت اسلامی ده حمایت کنند 100% خوشحال بز انشالله امنیت آراملی ده بته زورمندی یا برزوراوالی هیچ واردن یافت انشالله شونم بزه خوشحالی قلب انشالله. محمد نعیم اقچه ولسوالیdan bo'lyapmiz. Emniyat ham shukr fazli xudo imaratgandan beri ko'p yaxshi. Xo'p. Bir surat ya'ni akşam bir beje misal chiqyos, ikki beje chiqyos, biron mushkulat bo'lyo. Ya'ni marizlik bo'lyo, qaysi yerga gitmeli bo'lyos, agar gasht ya qaysi nima bo'lsa-dan bizlar aytguninglar so'ng aytyos, bizlarga qo'yib beriyor. Qaysi mushkulimiz yo'q. Emniyat ko'p yaxshi har lahzadan. Og'irlik yo'q. امنیت کوپ yaxshi, ishlar yuzlar yaxshi. اسمم خیر محمد محمدی هستم. از ولسوالی آخشات ولایت جوزجان. و امنیت شهر هم میشه شکر خوب است. خیلی خوب است. همیشه آرام که خیلی خوب شده است. بله خیلی خوب است. اول نمی گفتگان نمی شورا به خبر بود. تلویزیون نمیشد. حال شکر خدایا که امنیت هم خیلی خوب شده است. ریلا وارداشه شو زرنجا گوشه است. کلای سرگا کلان است. امنیت شهر خیلی خوب است. In the name of Allah, my name is Shazamir. My father's name is Nur Muhammad. I'm from Kunduz, Afghanistan, Gultepa district. We are very satisfied from Imarat Islami of Kunduz district, Gultepa. ما شهر کابل هستیم. اینجا آمدیم برادران وضعیت امنیتی فضل خدا بسیار نرمال است، بسیار خوب است. دیگه این مردم ما خوش هستیم از امارات فعلا نه دوزی است، نه گرگی است، نه آدمکشی است، نه کدام گپی از امنیت فضل خدا بیخی تامین است. مردم خوش هست از این دولت. از این دولت امارات اسلامی مردم بسیار خوشی میکنه برادر. خدا که مردم امن است. کدام مشکل کدام چیزی نداره. ما کسب کار هم شهر هستیم، تا در شهر میریم فضل خدا امنیت خوب است. در راه در هر جایی که بریم امنیت بهترین وقت است برادر. بر آدم غریب بیچاره بر همه که برادر بسیار خوب دولت است برادر. ما دی خوشی میکنیم برادر. امنیت فضل خدا در ولایت فاریاب هم خوب است. در همه جای در ولسوالی ولایت که بریم امنیت فضل خدا خوب است.